غیر لخای یو زیل جنازه لاړم اوله جنازه مې و په عمل کې نری پنوس ورته وي نوم به زکه واخلم چې بیا به وایي چېرې دی چېرته برطانیه له تللی و که څه زه برطانیې نه غږوم دا نری پنوس کرک نو چې لاړم یو لوی قاضي اوس مړ دی هغه ورته لګیا دی په دې کونټۍ باندې تقیه والې د پاسې پرېوځي عاجز دومره بوډا دی او دلته دا ولاړ دی دلته خلق ناستی مخې ته مړی پروت دی د دې ملا شاته او د مړي نه مخې ته زنانه ناستی دي او دا میټایانې راوتي دي او د کټ لاندې بکسې ډکي دي هلته به میټایانې تقسیمېدې او میټایانې تقسیم دي اوس دا خل میټایانې خوري او ملا صاحب د کفن طریقه ښایي هلکان جنکو ته ګوري جنکۍ هلکان ته ګوري ځکه مخامخ ناستي سره ملا صاحب د کفن طریقه ښایي داسې کفن به اوچای داسې به یې کټ کې داسې به یې وشلوي او داسې به یې پرې راتوو کې او داسې به یې پرې رادسې کې نو زه هغه وخت کې جذباتي وم ډېر زه ورپاڅېدم ما ورته چې قاضي صاحب یوه خبره کوم ته لږ صبر وکړه خبر وکړې ورپاڅېدم نو هغه مې حیران شو چې دا څوک ته ما ورته چې وقومه د ده خو 80 کاله عمر معلومیږي په ایمان ووایه دا د کفن چلې اوسه پورې درته نه دی ښودلی یو پکې راپاڅېدی چې مړه چې پیدا شوي یو په خدای راستي چې همدا یو د کفن طریقه وښایي چې بل شی مې نه دی اورېدلی ما ورته چې کښېنه چې دا یو کفن چل ورته ښایي اړو یې شی ونه ښایي نو بس اول شروع مې د دې نه وکړه ما ورته چې تاسو پښتانه چې ایمان غیرت لرئ یو مې دا څوک دي چې موږ د کلي زنانه دي مې دا څه له ناستې دي دا هلکان نه ګورئ چې دوی ته ګوري دا دوی ته ګوري خو هغه ډېر پښتون او غیرتي قوم هغه چې ښځې پاڅولي دي بیا قبرستان ته زنانه نه دي راغلي او هغې ورځې چې هغه میټایانې بند شوي دي بیا چا نه دي راوړي تعلیم یافته خلک خدای د کرک خلک بس حقه یوه ورځ نو مسلمان ټول عمر په دې تېر کو نوکان به څنګه کټی د لارې په ښي طرف به ځي دا هم لا دین دی چې صرف د لارې په ښي طرف به ځي بس تبلیغیان راغلل د ټوله توجه یې په دې مرکوزه کړه چې بریتونه به وخورې چې د پیو جام اوس کې چې هېڅ شی در پورې نښتي نه